السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو قدرمنو کتونکو تاسو سره یو موسنلی یو ځل بیا ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل تر تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو که تاسو د انټرنیټ سپیډ کمی او تاسو یو شی ګورئ په فیسبوک یا په یوټیوب کې هغه نه پلی کیږي، یعنی تاسو انټرنیټ ډېر زیات کمزور او نه څه شی ډاونلوډ کولی شي، نو دغه ویډیو ګورئ. په ویډیو به تاسو ته داسې طریقو ښیم چې په هغه سره تاسو کولی شئ چې خپل د انټرنیټ سپیډ مو دومره زیات کړئ چې تاسو په خپله حیران پاتې شئ چې دا لا څنګه تیز شو. صحیح ده، ډېره ښکلې او خوندوره طریقه ده. خو دې نه مخکې تاسو درخواست کوم زموږ چینل ټیکنیکل پښتو سبسکرایب کړئ، په خوا کې ګنټې نشان باندې کلیک کړئ، په آل باندې کلیک کړئ، دې سره به زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت باندې رسي. ویډیو لایک کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضروري شیر کړئ چې هغوی هم د دې نه فایده والي او که د هغوی هم د انټرنیټ سپیډ کمزوری نو هغوی هم تیز شي. او دا تاسو په خپله ټرای کړئ، بیا کمنټ کې ماته ووایئ چې ستاسو انټرنیټ سپیډ چې دی هغه زیات شو که نه شو. نو د دې لپاره به یو ورډ شان اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. دا 2-3 MB اپلیکیشن دی، لینک په ډسکرپشن کې دی، ډسکرپشن په لینک کلیک کړئ، د اپلیکیشن په اسانۍ سره انسټال کړئ. کله چې تاسو انسټال کړئ داسې انټرفیس راځي، سمپلی په ټیک مارک باندې کلیک کړئ او دلته کې ایکسپټ باندې کلیک کړئ. اوس دا یو ډېر زبردست او خوندور د ډي ان اس پرووایډر بیس سره دی او دا د ایم اس سره تعلق ساتي. ستاسو ایم اس چې څومره کمزوری نو د هغه څومره به ستاسو د انټرنیټ سپیډ چې هغه به زیاتي، او که ستاسو د انټرنیټ که ایم اس تاسو زیاتي نو ستاسو انټرنیټ سپیډ به ډېر زیات کمی. خو اوس دا ډي ان اس چې دا ډېر زیات دي، د ګوګل خپل ډي ان اس هم شته، د دې کوم کمپنۍ سیم تاسو استعمالوئ د هغوی خپل پرووایډر ډي ان اس هم شته. نو دا به تاسو څنګه چې کوئ چې کم ډي ان اس کې انټرنیټ سپیډ زیات دی چې زه هغه استعمال کړم، نو د هغې لپاره به سمپلي تاسو آسان دلته کې سپیډ ټیسټ تاسو لیکلی کتلی شئ، په دې به کلیک کړئ، داسې انټرفیس به راشي او بګیننګ سپیډ ټیسټ تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو ایډ به راځي، ایډ به وګورئ. دا به داسې ټایم علي، بیا به ایډ شو شي، ایډ به زه سکیپ کړم. دا ایډ به تاسو پوره وګورئ. صحیح ده، دا به لږ غونډې کېږي، دا به تاسو پوره وګورئ. چې کله پوره وګورئ بیا به تاسو دا کراس باندې کلیک کړئ، دا به تاسو ته ووایي چې ستاسو ایم اس په کم کې ښه دی او په کم کې نه دی ښه. دا تاسو کتلی شئ چې ډېر ښې ډي ان اس دي، او تاسو کتلی شئ چې کلاوډ پلیر ډي ان اس چې دی او دویم نمبر باندې ګوګل خپل ډي ان اس چې دا دوه چې دي د دې ایم اس کمزور دی، د دې دواړو سپیډ چې دی انټرنیټ سیوا دی، بقایا چې د دې انټرنیټ سپیډ سلو دی. نو ستاسو انټرنیټ سپیډ ځکه سلو چې ستاسو دغه دونه علاوه دا لاندې کم نور ډي ان اس چې لګېدلي دي نو ستاسو په دې کې یو کنیکټ د دې وجې نه ستاسو انټرنیټ سپیډ ډېر زیات سلو وي. د دې لپاره به تاسو سمپلي دلته کې یوز اټ اپشن دې ته لیکلی شوی دی، دا تاسو کتلی شئ، په دې باندې به کلیک کړئ او دا ډي ان اس چې دا به ولګي، کوم ډي ان اس چې تاسو غواړئ هغه به ولګي. بیا به سمپلي سټارټ باندې کلیک کړئ او کله چې سټارټ باندې کلیک کړئ دا به داسې کټ کړئ، دا تاسو کتلی شئ ستاسو ډي ان اس چې دی نو هغه ولګېد او بره به تاسو ته ډي ان اس غوندې کې اپشن راشي. اوس تاسو انټرنیټ استعمالوئ، ستاسو د انټرنیټ سپیډ به انتهایي تیز وي. دا ما په خپله ټرای کړی دی، کتلی مې دی، ډېر زیات به ستاسو د انټرنیټ سپیډ تیز وي او تاسو کولی شئ چې خپل په واتساپ، فیسبوک او هر ځای کې ویډیو په اسانۍ سره پلی کړئ. وګورئ ډېر په خوندور طریقې سره. دا ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کول مه هېروئ، ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بل ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.